الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. محترمو درنو قدرمندو ورونو، د ځان د حفاظت لپاره دوی شرعي اسلامي وظیفې هر مسلمان ته که نارینه وي که زنانه دا پکار ده چې په سهار او ماښام کې دغه وظیفې وکوي او د خپل ځان حفاظت په دغه شرعي وظیفو او دعاو باندې وکوي. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما من عبد یقول فی صباح کل یوم ومساء کل لیله، کوم بنده چې په هر ورځ کې سهار او ماښام دغه کلمات وایي: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نو الله تبارک و تعالی به د حفاظت وکوي، یعنی ودته به بیا بل شی ضرر نسي رسولی الا لم يضره، خو مگر چې دا کلمات ووایي دته به ضرر نسي رسولی شیء یو شی هم، که د پیرانانو څخه وي که د نورو آفتونو یا نور انسانان وي دښمنې وي څوک ته بیا ضرر نسي رسولی. په سنن ترمذي شریف کې دا حدیث راځي. نو دغه دعا اوس هر مسلمان ته پکار ده چې هغه د خپل ورد او خپله وظیفه وګرځوي. ډېره اسانه وظیفه ده. سهار هم چې کله لمونځ وسي د لمانځه څخه وروسته 3 واره ووایه او ماخوستن د وترو وروسته 3 واره ووایه، او انشاءالله خادمان باید په لیکلي شکل باندې هم نشر کړي چې مسلمانانو ورونو او خویندو ته ویل اسانه سي، چې کله څو واره وویل سي تکراري بیا به یاده هم سي. ډېره اسانه دعا ده. یو ځلې بیا هم وایم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. او همداشان په بل حدیث شریف کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بل دعا او بل ذکر هم خپل امتیانو ته ورښودلی دی. په صحیح مسلم شریف کې حدیث راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغلی چې هغه لړم چلی و. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا دغه کلمات هغوی ته ور وښودل چې دا تاسې وایاست بیا به هیڅ ضرر رسونکی حیوان، جنی شیطان یا پیرانی یا یو بل دشمن هغه به تاسو ضرر نسي رسولی. دا سهار او ماښام 3 واره ویل کیږي. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، چې کله وی دا ووایي لم تضرک، تا ته بیا شی ضرر نسي رسولی. نو دغه کلمات هغه مخکینی او دا وروستنی دا 2 وظیفې دي شرعي، په احادیثو باندې ثابت دي، په صحیح احادیثو کې راغلي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشادات و خپل امتیانو ته دا باید امتیان عملي کړي او هر یو خپل ورد وظیفه وګرځوي چې الله تبارک و تعالی دوی د هر ضرر رسونکي له ضرر څخه وساتي. یو ځل بیا هم دواړې دعاوې وایم. اوله دعا: بسم الله الذي
لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. او دویم دعا اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. دا دوی آسانه دعاوی دي ان شاء الله زمونږ د معارف الاسلام ادارې خادمان به په لیکلي شکل باندې هم دغه دعا تاسو ته ورسوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.